وې د شي ځکه نه سم ما دا شونډه خوځولې انسان چې ذکر کوي طبعا شونډه خوځي وې ما له ویل یا ابا امامه ما ورته لبیک یا رسول الله ورته وی ذکر تعالی نه کوي څنګه وې چې یو کړه دی ویل چې اوس 12 بجې به توري مثال وي سبا 12 بجې نه پوره شپه ورځ چې وسړی ذکر لناستي پاګه کې به دومره اجر نه لکه په دې کې چې اجر دی صرف 14 کلمات هغه شي ټوګونه د خوشاله نه نشي زړه کې ورته ټوګونه رااله چې زه خو دې پسې ګرځم دا ول سبحان الله بارک راغلی او د الحمدلله مبارک راغلی خو چې انسان ځان لولي او بار بار وایي بعد دغه به تقرر نشي دې دا مطلب وسی و بجې باندې ما ویلي کوونه وسی و بجې په ذکر وکین استم سبا یوه بجې پورې مانت 40 غنټې 12 غنټې شپه 12 غنټې ورځ په دې کې بل یو عمل مکو ذکر کوا خو چې تعالی کوم ذکر خیم وې دې کې دومره اجر دی چې ام دغینه افضل دی ام دغینه زیات دی ام ثواب زیات هغه ورته یا رسول الله دا شي بغدادي وکړه سبحان الله بارک بده شوی سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والارض سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله ملء ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء داو سبحان الله بارك وكرد شوية الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والارض الحمد لله عدد ما احصى كتابه الحمد لله ملء ما احصى كتابه الحمد كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء دا بن شنکل وملکو ودا چې ته ویلې وکړه سبحان الله وکړه الحمد لله دومره اجر دی لکه څلورس ګرځي چې سړی خالص ذکر وکي او د شریعت برابر او د توحید د عقیده برابر دغه نه دا زیتم دی افضلم دی او ثواب زیات سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والارض سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله ملء ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والارض الحمد لله عدد ما احصى كتابه الحمد لله ملء ما احصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء محمد رسول الله فرمای چې سړی سلیریش کې ذکر وکي او دغه څوارلس کلمات په بل طرف باندې ویلې دا غي ټولونه افضل دی به احترام دی زمونږ تهجد پاتې کېږي د ورځې وای لکه ټول شپه چې تا تهجد وکړه الحمد لله الله رب العزت دې صحابه کرام تابعداري موږ ته رسول الله نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه